السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن نن ورځې ټاپک او موضوع دا تاسو څنګه کولای شئ په خپل کور کې ډېر په کم وسایلو سره یو پټرولي ګیس جوړ کړئ او د هغې څخه په کور کې استفاده وکړئ د کاروبار لپاره یعنی د ننګولي لپاره او داسې د پخلي لپاره. نو دوستانو زه غواړم په دې ویډیو کې ستاسو سره یو داسې مختصر معلومات شریک کړم چې تاسو څنګه کولای شئ په خپل کور کې د نیم لیټر پټرولو څخه د هفتې لپاره استفاده وکړئ او دغه ګیس په خپل کور کې جوړ کړئ. نو دوستانو د دې لپاره موږ ضرورت لرو یو عدد د سایکلو پمپ ته چې سایکلو ټایرونو پې ډکېږي هغه هوا پمپ ته او بل یوه ټافکې ته او داسې دوستانو یو نیم لیټره بوتل ته چې نیم موږ په دې کې پټرول اچولی دی او نیم چې دی هوا ده او په دې دویم بوتل کې دوستانو اوبه دي او بیا نیم چې دی په دې کې اوبه دي او نیم په دې کې هوا ده. نو تاسې څنګه کولی شئ ډېر په مختصرو وسایلو سره دغه پټرولي ګیس جوړ کړئ او تاسې په خپله د دې نه په کور کې استفاده وکړئ. نو دوستانو راځو عملیې ته. دا زموږ ملګری به پاڅېږي او تاسو ته به دغه پم ووایي، تاسې به دغه عملیه وینئ او د دې اور به وینئ چې دغه څنګه اور کوي، څنګه کار او استفاده د شی کولی. نو دغه پم ووهه، دغه پم تاسې وینئ دلته دې ټاپکه کې ګیس جمع کېږي او د ګیسو په واسطه باندې دغه پټرول چې دي دغه بړاس پیدا کوي، ګیس پیدا کوي او دا پټرول چې دی هم خوټ کوي. یو ګیس پیپ چې دی د پټرولو لاندې ورغلی او بل چې دی نو دغه تاسې وینئ دا ګیس موږ د دې څخه د ګیس دغه ولګو، دغه اور چالو دی. څو وخته پورې چې په دې ټاپکه کې ګیس شي نو تر هغه وخته پورې به دغه ګیس چې دی کار او فعالیت اجرا کوي. نو په ډېر اسان او لږو وسایلو سره تاسې کولی شئ دغه سیستم په خپل کور کې فعال کړئ او د دې څخه اخلی پخلی وکړئ. نو دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.